دویمه حیله و د الله رب العالمین په حکمونو کې د ټال مټول. دا د دې خلکو په دې آیات کې بل حیله او دوکا. د دې حیلې مقصد دا دی چې په ناحقه باندې دوی قتل وکړي او بیا دغه قتل په بل چا په پاکو خلکو باندې ورړو او قتل د دنیا د پاره کړو یا د پیسو د پاره او یا د زنانه د پاره. مشهور خدا سدا عامه چې مشهور ده چې دا مخکې د ذبح د بقرې چې کومه واقعه وه د هغې د پاره سبب ولې وشوه؟ وایي ځکه چې دا قتل شوی و، یو سړی وجلی شوی و د هغوی په زمانه کې، بیا قاتل دا مړی راغستی و د بل چا د کور مخې ته یې غورځولی و. اختلاف پیدا شي چې دا قتل بچا کړي، قاتل نه معلومېده. نو د دې دپاره چې قاتل معلوم شي، الله رب العالمین موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې ته دوی ته ووایه غوا حلاله کړئ. نو چې غوا حلاله کړي د غوا په بعضې حصه لکه لکۍ یا خپه یا یو غوښه په هغې باندې به دا مړی ووهي، مړی به را ژوندی شي. نو دوی پې دا مړی ووهلو، مړی را ژوندی شي او هغه مړي خپل قاتل وښوده. واقعه داسې جوړوي. په دې ترتیب باندې واقعه جوړول دا چې چا کړي دي خطایي ده. یو وجه د خطایي دا ده چې په کار و دا مخکې وې هغه وروسته وې. اول د قتل واقعه وې، بیا وروسته د بقرې واقعه وې. که داسې چرته وې دویمه وجه د خطایي دا ده چې دا مړی دا غوا څه دپاره حلالېدله؟ د غوا د ذبح مقصد هم دا و چې د دوی د زړه نه د غوا د خدایتوب مینه وځي. اوس چې کله په دې غوا باندې مړی را ژوندی شه، دا مینه خو نور هم مضبوطېږي، د دوی عقیده خو نور هم پخېږي. او د غوا د ذبح هم دقه مقصد و چې د دوی د زړه نه دا مینه وځي. که مړی ژوندی کول وې، بل حیوان به حلال کړی وی، په بل به را ژوندی کړی وی. بل دا از لفظ چې دی از دام دلالت کوي په دې باندې چې مخکنی واقعه جدا و او دا جدا ده. از معنا دا مستقله واقعه ده او هغه بېله واقعه ده. د دې واقعې او د هغې واقعې په منځ کې څه تعلق یا رابطه نشته. او ډیرو مفسرینو دې له ترجم ورکړی ده چې همداسې ده، هیڅ تعلق د دواړو واقعو په منځ کې نشته. صرف دې مفسرینو ته یو وهم دا راغلی فقل نضربوه ببعضها، دا سړی ووهئ ببعضها، ضمیر د مؤنث راغلی دی هلته، وایي دا دې غوا ته راجع دی. دقه یو ضمیر د وجې نه دوی ته خبره جوړه شوې ده. نو هغه خبره چې کله هغه آیات راغی ضمیر ته ورسېدو، هغه به هلته وکړو. بني اسرائیلو کې یو سړی و، ډېر مالدار و، پیسه ورسره ډېره زیاته وه، زامن یې نه و، لور یې وه هغه هم وایي ډېره ښایسته وه. وراره یې راپاڅېده او دا ترې قتل کړ د پیسو دپاره او د دې لور دپاره. بعضې روایتونو کې راځي
چې ښځه هم وله واغسته کېدی شي داسې هم شوي چې بچی نه و ښځه وله په نکاح اغستې او مال دپاره دا دوه مقصد و نکاح او پیسې دا مړی ویوړه د بل چا کور مخې ته یې وغورځو موسی علیه السلام له واقعه راغله الله رب العالمین دا مړی را ژوندی که په څه طریقه الله وفرمیل د دې مړي یو اندام راوالی او دا مړی پې ووهئ لکه لاس نو چې ویوالو مړی را ژوندی شه هغه قاتل وښوده لږ ساعت دپاره ژوندی شه بیا بیرته چې دی وفات شه فادارأتم فیها تاسو اختلاف وکړه در ویل کېږي دفع کول لرې کول ویدرأ عنها العذاب قرآن کریم کې چې راځي حد به تې لرې کړي لرې کولو دیکه کولو ته در وایي نو تاسو اختلاف وکړو ولې دا اختلاف د څه دپاره یو له دیکه ورکوله بل له چې قاتل معلوم نشي والله مخرج په معنا د مظهر الله راښکاره کوي ما کنتم تکتمون څه چې تاسو پټوئ ستاسو مقصد دا و چې قاتل پټ شي خو الله رب العالمین هغه قاتل راښکاره که څنګه راښکاره شه فقلنا پس منګه وویلې اضربوه ووهئ دا سړی ببعضها په بعضې وجود په بعضې حصه د دې سړي نو ژوندی شه کذلک دغه شان یحیی الله الموتى الله را ژوندي کوي مړو لره ویریکم آیاته او ښیي تاسو ته خپل د قدرت نښې لعلکم تعقلون دې دپاره چې د عقل نه کار والی په دې آیات کې د دوی هغه حیله او دوکه د دوی مقصد څه اخوا دیخوا چې قاتل معلوم نشي الله وی منګه ویلي موسی علیہ السلام خو ویلي خو موسی علیہ السلام ته الله حکم وکړي چې داسې وکړه اضربوه دا اولنې هو ضمیر خو دې سړي ته راجع دی میت ته مړي ته دا سړی ووهئ مخکې چې نفس ذکر شه قتلتم نفسا ببعضها هغه کوم علما چې وایي چې د ذبح د بقرې واقعه د دې دپاره وه نو هغوی په بعضې حصه د دې غوا ته راجع کوي خو صحیح دا ده چې دا ضمیر هم دې سړي ته راجع دی چې سړي ته راجع دی دا خو بیا مذکر پکارو ببعضه پکارو نه دا ببعضه ځکه ویلی دی نفس ته او نفس تاسو ویلی کم سماعي دی که نه مؤنث نفس ته ضمیر د مذکر مؤنث دواړه ته راجع کولی شي موږ په دعا کې کله وایو ښځه مړی د مړي په دعا کې څه وایو اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفان دا ضمایر خو د سړي دي خو دلته موږ دا نفس یادو د زنانه نفس یادو او نفس ته مذکر مؤنث دواړه راجع کیږي یعنی د دې واقعو د هغې هېڅ تعلق نشته او نه په دې کې د غوا څه تذکره شته نو چې ویوالو ژوندی شه کذالکه دقه شان الله را ژوندي کوي مړي دې ته دلیل وایي ګوره ای انسانانو تاسو ولیده چې مړی را ژوندی شه قاتل یې وښود بېرته مړ شه دقه شان په آخرت کې به هم الله مړي را ژوندي کړي کاف د تشبیه دپاره کذالکه کې او ذالکه اشاره ده دې ژوندي کولو ته دقه شان به الله را ژوندي کړي مړي اثبات د بعث بعد الموت دپاره دا دلیل مړي به الله را ژوندي کوي ویریکم آیاته اوس تاکید کوي د بعث بعد الموت چې مړي به ځکه را ژوندي کېږي چې د الله د قدرت ډېرې نښې راښکاره کېږي تاسو یې وینئ
خو د الله د قدرت د نښو نه څوک عبرت اخلي؟ تعقلون، چې څوک عقل لري او عقل په کار واچوي. ثم قصد، بیا کلک شو سخت شو، قلوبکم ستاسو زړونه، من بعد ذلك پس د دې واقعینا، کل حجاره پشانت د ګټو، او اشد قسوه، یا ډیر کلک او سخت په کلکوالی کې د کاڼو نه. وان من الحجاره، بشک بعضې د کاڼو نه د ګټو نه، لما هغه دی یتفجر منه الانهار، چې بهیږي روانیږي د هغې نه نهرونه. ولې؟ وان منها، او بعضې د دې نه لما هغه دی یشقق، چې چوي، فیخرج منه الماء، راوځي د هغې نه اوبه. وان منها، او بعضې د دې نه لما هغه دی یهبط، چې راورغړي، من خشیت الله، د الله د یرنه. وما الله بغافل، نه دی الله بے خبره، عما تعملون، د هغې نه چې تاسو کوم کارونه کوئ. آیات کې زجر چې د مشرانو دا ګنده خویونه کشرانو ته راله، او بلکې په کشرانو کې دا د مشرانو نم زیات راله، په او اشدو سره. د مشرانو زړونه خو سختو سختو، خو د کشرانو د هغوی نم ډېر سخت شو. دا ښایسته واقع دی، بني اسرائیلو په خپلو سترګو ولیدله چې مړی را ژوندی شه، خبرې وکړلې، بېرته مړ شه. خو د دې واقعې باوجود هم دوی ښه خلک نه شو. ولې؟ زړونه یې سخت و، او زړه چې سخت شي بیا پې اثر نه کېږي. قصد، قسوت سخوالي ته وایي، وچوالي ته. وچ شي زړه او کلک شي. زړه چې وچ شي او کلک شي، مطلب یې څه؟ نرمي پکې نه وي، حق ته نه راوړي، حق پې اثر نه کوي، عبرت نه علي، رحمت پکې نه راځي، عاجزي پکې نه راځي. دې ته وایي قسوت. قلوبکم، ستاسو زړونه، د موجوده بني اسرائیلو ته وایي. ولې؟ ستاسو د مشرانو هم زړونه سختو، خو ستاسو د هغوی نه هم سخت شو. زړه الله رب العالمین یو جسم پیدا کړی دی، غوښه ده. حدیث کې راځي ان فی الجسد لمزغه، په دې بدن کې د غوښې داسې یو پوټی شته، اذا صلحت، که دا پوټی خو، صلح الجسد کله، ټول بدن به ښه نیکمله وي. و اذا فسدت، که دغه پوټی خراب شه، وران شه، بدعمله شه، نو ټول بدن بدعمله شي. دا بادشاه دی. زړه د انسان په بدن کې بادشاه. دا نور اندامونه وزیران او نوکران او سپایان دي. زړه فیصله کوي د ګناه او د نیکۍ، چې یا ګناه وکړه یا نیکي وکړه. انسان چې بد نظری کوي، نو دا زړه بادشاه دی، بادشاه. دا په ځای باندې ناست دی، دله ټولې فیصلې راځي. سترګې دي هلته تصویر واغست، دلته کیمره لګېدلې ده، د هر چا په سترګو کې تصویر والي، لکه موبایل کې چې کیمره ده او تصویر راوالي. دا تصویر چې کله انسان یو زنانه ته یا تصویر ته وګوري، تصویر یې واغسته، دماغو ته ورکه، دماغو کې کېناست، دا شکل، دا لباس، دماغو راولېږه زړه ته چې بادشاه سلامت، موږ سره دا تصویر دی، ستا به خوښ شي که نه؟ زړه په هغې باندې سوچ وکړه چې یا ښایسته او یا بدرنګ. که بدرنګي اندامونو ته ووایي چې قلارې ته کښېنئ، دویم ځل بیا نه ورځي. که ښایسته دا ټول اندامونه فوجیان دي، عسکر دي، سپایان دي، نو اول خپو ته ووایي چې ورپسې بیا ورشه.
لاس ته وایي لږ لاس خو ور واچوه، ژبې ته وایي او دوه درې خبرې خو سره وکړه. بس چې زړه قبول که دا تصویر زړه ته ننوت، انسان په مانځه ودرېدم دغه مخې ته شي، که تلاوت ته ناست یم دغه مخې ته، که اوده کېږم دغه مخې ته، بدکاري خو ډېره وروسته واقع کېږي، نقصان د دغه ځای نه کېږي چې بادشاه ته تصویر ورسېد او بادشاه فیصله وکړه. اوس که دا بادشاه ښه بادشاهي د چا چې نه دا تصویران ما ته نور مه رالیږه، مه ګوره پردو زنانو، سترګې خو تابع دي، لاسونه تابع دي، دا غلط حرکت نشي کولی. خو دا بادشاه چې بدعملی، دا بادشاه چې ورانکاری خرابي، نو بیا تصویران راځي او بیا انسان په ډېرو مشکلاتو کې واقع شي. قست قلوبکم، زړونه ستاسو سخت شو. د لقمان نه تپوس شو، لقمان حکیم د مخکې یو غریب سړی و، رستم غریب خو هوښیار و ډېر زیات، په یو دیندار و. د هغه نه چا تپوس وکړه، وایي څاروی حلال شه ګډ یا چیلی، ورته وویل چې د دې نه یو ښایسته اندام، ښایسته غوښه راوړه، هغه زړه راوړوله. څه وخت پس بیا څاروی حلال شه، بیا یې ورته وویل چې یو ښایسته او مزېدار پوټی یا غوښه راوړه، هغه هم دقه زړه راوړه. بیا بل حلال شه، وایي د دې نه بدترین ناولی ګنده پوټی راوړه، هغه دا زړه راوړه. نو چا دې تپوس وکړه چې ښه دې زړه راوړه او بد دې زړه راوړه. هغه دا داسې اندام او غوښه ده چې ښه په ټول بدن کې د دې په شانتې ښه پوټی نشته، او چې خراب و د دې په شانتې بیکاره غوښه بله نشته. قست قلوب، د دې خلکو زړونه الله سخت کړل، سزا یې ورکړه. حدیث کې راځي ګورې دا سزا ده چې د انسان زړه سخت شي. زړه سخت دی ته وایي درس ته ناستې اثر ونشي، خطبه واورېدله اثر پې ونشي، جنازه کې حاضر شه اثر پې ونشي، مقبرې ته لاړه اثر پې ونشي، غم یې ولیده اثر پې ونشي، بیماري پې راله اثر پې ونشي. نو سخت زړه نور وایي ستم دقې ته سخت زړه وایي. موږ له الله دا سزا را کړې ده، دې ته عقوبت وایي. ته د ټولو نه سخته سزا ده. بچي مړه شي ته دومره غټه سزا نه ده، غریبي راشي دا سخته سزا دا ده چې د انسان زړه د الله نه غافل شي، د انسان الله د ځان نه کټ که کټ بیلې که جدایي که. د بني اسرائیلو په زمانه کې یو سړی و، عابدو به یې داسې ګناهونه شروع کړل، نو په دې زړه کې به یې ځان سره ویلې چې زه خو ډېر ګناهونه کوم او الله ما له سزا نه راکوي. الله رب العالمین د هغه زمانې نبي ته وحی راولېږله چې ده ته ووایه تا له ما بدترینه سزا درکړې ده. هغه دا ده چې ته ما د خپل ځان نه کټ کړې، مخکې به د تهجد کول اوس یې نشي کولی، دقه سزا ده. مخکې به درس ته کېناستلې اوس نشي، مخکې به د ذکر کو اوس نشي، مخکې د نفلونه کول اوس نشي. مناجات د الله د راز او نیاز نه چې کلم کټ کېدلې او غفلتو او جماعت نه لرې کېدلې، منځونه قضا کېدل، تلاوت پاتې کېده، پوه شه چې الله سزا متوجه کړې ده. دا سزا ده. زړه سخت شه. بیا زړه چې نرمیږي، حدیث کې دوه کارونه راغلي دي. اول د قرآن کریم تلاوت او درس، دې سره زړه ډېر نرم شي. او دویم مرګ را یادول، سړی قبر ته لاړ شي، عام مقبرې له لاړ شي، د قبرونو سره کینی او بس ځان متوجه کی چې زه به هم داسې دلته راځم، او دا هم انسانانو، دا هم داسې یو ځوان و، د ده هم یو نوم و، د هم پیسه لرله، د ده سره هم خلک و، د ده هم قوم و، بچي و، او اوس دلته پروت دی، تنې تنها پروت دی، بارانونه پې ورېږي، سیلۍ پې راځي، شپه پې راځي، ورځ پې راځي. دا خو هغه و چې په سر به لا در نه و راغلی، خلکو به یې امبولینس راولی، او اوس دلته بې تپوسه پروت دی، داسې به موږ راځو دلته. نو دې سره زړه لږ نرم شي. بل زړه چې نرمیږي، یتیم په سر باندې حدیث کې راځي لږ لاس راکاږه، سړی یتیم ځان ته ودرې چې ګوره د ده څوک نشته، دې سره زړه نرم شي. بل داسې غریبانانو سره سړی لږ ناسته وکړي، غریب سړی مسکین خو چې دیندار یې کم از کم دینداره خو هغه سره یو ساعت سړی کښېني، د هغه کور ویني، یو ساعت سره لږ داسې
چې وسره اوس کی ځکه یو انسان په خپل مستی کې خسته لوخ یو قیمتي ډونګي او قیمتي خوراکونه د غریب سړي دسترخوان ویني او د هغه لوښی ویني سړي په زړه کې ډېره نرمي راځي د خپل بیټ او ډبل بیټ او بستر او د غریب سړي په زړه باندې اثر وشي ګوره دا خو انسان دی زما په شانتي انسان دی الله دله څنګه ژوند ورکړی مال او دا عیب هم نه دی غریبي خو عیب نه دی ولږه عیب نه دی بې کوره کېدل عیب نه دی دغه د الله د طرفه امتحاني کله په د انسان درجه اوچتېږي کله الله په نیکانو خلکو راولي پیغمبران وږي ساتي یو وخت به ماړه پیغمبران بل وخت به نه وه یو وخت به په ماړه نبی علیہ السلام عائشه رضی الله عنها فرمای په ژوند کې چرته سپینه ډوډۍ د پین وړو دای نه د خوړل دا زړه نرمۍ چې سړی داسې د غریبانانو سره کینی بل تعاهد الصدقه صدقه په ځان لازمه کا د ورځې به زه صدقه کوم موږ صدقه دې ته وایو که نه چې 50 دیګونه یو 2 پکې غویانې نو دا هره ورځ څوک کولی شي یوازې دغې غویانو او د دیګونو ته صدقه نه وایي سړی په ځان یو مقدار مقرر کړي چېرې د ورځې یو 500 100 دا یو طالب العلم هم دا صدقه کولی شي هر سړی کولی شي صحابو به څنګه صدقې کولې د جومات طالبان به اصحاب صفه به جومات کې ناستو مسافر د ورځې به لاړل غرله لرګي به وکړل ګېډۍ به راوړو بازار کې به خرڅ که ویلې صدقه کوو نو او صدقه هغه مزه کوي چې په خپل لاس یو پیسې چې به وګټلې ټولې به د الله په نام ورکړي د هغه زمانې داسې طالبان اوس طالبان عادت دي چې لنګر بچی ته او داسې مدرسې پسې ګرځي چې په هغې کې لنګري چې کومه مدرسه کې ډوډۍ نه وه لنګر نه و د شپې انتظام نه و عالم به پکې تکړه ناستي څوک له نه راځي ولې ډوډۍ نشته طالبان هم ډوډۍ پسې ګرځي غوړه ډوډۍ چې چېرته وه ښه ډوډۍ وه نو بس هغې پسې ځي هغه مدرسه ډکوي د شپې هم پکې پراته وي د ورځې هم پکې پراته وي نو مقصد دا دی دا صدقه یو طالب هم کولی شي 10 روپو نه 1 روپۍ دا صدقه نه ده د 100 نه 10 روپۍ دا هم صدقه ده دا ټولې صدقې دا خو د هر چا په وس باندې پوره ده په دې سره زړه نرم شي او خاص کر چې دا سړی پټه ورکړي په ځان باندې داسې مقرر کړي چې روزانه یا ورکوم یا هفتواری ورکوم یا ماهانه ورکوم چې زما په ذریعه خو د دین یو کار روان شي بل چې د انسان زړه ورسره نرمیږي نوافل ډېر کول یو خاص وخت دی له ورکي نوافلو له چې زه به یو 2 رکعاته مونځ کوم او قلا عربی کوم دا د اول نه ووایي چې نور کله 15 منټه لګوم نن پکې 10 منټه اخلم نور کله سبحان ربی العظیم 3 ځله ویم نن بیا پکې 10 ځله ویم ته ګوره د دې 2 رکعاته نه چې ته فارغېږې داسې اثر به در باندې شوی لکه د یو ګنټه تقریر چې ته چا کړی د هغې نه به هم ښه اثر در باندې وشي زړه به دې ډېر زیات نرم شي بهترین اثر به در باندې وشي په دې باندې زړه نرمیږي بل چې زړه نرمیږي د نیکانو خلکو تاریخ واوره لکه د نبی علیه السلام واقعات د صحابه د سیرت بیانول سیرت اوریدل دې سره زړه ډېر نرم شي عوامو باندې دا ډېر ښه اثر کوي په ټولو خلکو اثر کوي په بیانونکي هم اثر کوي په اورېدونکي هم اثر کوي ځکه یو تاریخ د یو صحابي واقعات ته واوري د جړا خبرې یو انسان وجاړي دقه قیمتي خبره د سترګې نه چې اوښکه راشي اوښکه بس دا د ډېرو صدقو نه غوره ده نو الله دوی له کومه سزا ورکړه زړونه یې سخت شو کلک شو او اشد قسوه وای دا زړونه ستاسو شو فهیه کالحجاره لکه ګټې د ګټو په شان شو او اشد قسوه دا اشدو چې دی دا معطوف دی په محل د کاف باندې فهیه کالحجاره کاشدو داسې شو سخت د کاڼي نم ډېر سخت شو او کې د علماء و قول دی و او یو په معنا د واو فهیه کالحجاره واشد قسوه زړونه ستاسو د کاڼو په شانتي وو او د هغې نه هم سخت یا او په معنا د بل زړونه د کاڼو په شانتي او اشد قسوه بلکې د کاڼو نه هم ډېر سخت ترقي
د کاڼي نم ډېر سخت بره لاړ. دریم د ابهام د پاره زړونه هم سخت شو د کاڼي په شانته، او یا د دې نه ډېر سخت پته نه لګي چې دا به څومره سخت پته نه لګي. ابهام د تخیر د پاره ستا خوښه ده چې د کاڼو نه ډېر سخت یادې او که کاڼي یادې خو زړونه یې سخت. دا ټولې معنی دلته صحیح دي. اوس د کاڼو نه د دوی زړونه سخت شو، کاڼی تې ښه شه. د دې جملې مقصد دا دی کاڼی تې ښه شه. ولې؟ وان من الحجاره، ځکه کاڼو کې داسې کاڼي شته چې په خپله تې اوبه روانې دي او د دوی د سترګو نه اوښکې نه راتللې. په دې ګټو کې الله رب العالمین که سخت هم دي د نرمۍ صفت هم پیدا کړی دی. ګټه څومره سخته ده، غر سخت دی خو د غره نه الله اوبه را روانې کړي دي، سره د سخوالي نه نرمي پکې شته. او دا مثال خو دوی ته ډېر ښه معلوم و چې د کاڼو نه څنګه اوبه راوځي. میدان تیه کې موسی علیه السلام چې کاڼی والی په امسا باندې 12 چینې ترې راوتې دوی لیدلي وو که نه؟ نو الله دوی ته اشاره ورکړه چې ستاسو زړونه د کاڼي نه هغه کاڼي نه هم ډېر سخت شو. کاڼی د نه ښه شه، د کاڼي نه اوبه او 12 چینې راووتې او ستاسو دا زړه نه نرمېده، اثر در باندې نه کېده. یو قسم کاڼي هغه دي چې خپله تې اوبه را روانې خپله. وان منها لما یشقق، بعضې هغه دي چې وچ وي نو اوبه تې راوځي. یعنې بعضې کاڼی داسې خپله خو تې اوبه نه راوځي خو چې په منځ دوه شي چینه پکې راوځي، یا کاڼی اوچت کې لاندې چینه راوځي. د دې جملې څه مقصد؟ یعنې زړونه تقسیم دي. لکه بعضو کاڼو نه ډایرک اوبه راځي، بعضې زړونه ډېر ښه اثر پې کېږي، په معمولي خبره زر بدل شي. او بعضې کاڼي وچې اوبه ترې راځي، بعضې زړونه داسې دي چې لږ تقریر ورته وکړي، وعظ ورته وکړي، او ډېر نصیحت ورته وکړي، او ډېر بیانونه واوري، بیا ګزاره وکړي. دا هم ښه زړی چې متاثره خو شي که نه. خو دا زړونه زموږ تقسیم دي. چا باندې هره ورځ ښه اثر کېږي، د چا هفته کې توجه برابر شي او هفته ښه شي، د چا میاشت پس توجه برابر شي، زړه دی بس اوړي راوړي اوړي راوړي. بعضې خلک ته وګوره صرف یو رمضان بل رمضان ښه کېږي، او داسې انسانان شته چې هفته کې ښه کېږي، روزانه ښه دي، روزانه ښه دي، هره شپه الله ته ولاړي. وان منها، بعضې داسې کاڼي دي لما یهبطو چې راورغړي من خشیت الله، د الله د یرې نه. دا کاڼي چې راورغړي، غر راوښویده، خلکو ته لینډ سلینډینګ وایي، غر راوښویده، غر ښویدنه وکړه. دا ولې کېږي؟ د الله د یرې نه. لکه څنګه چې انسان ویریږي او ورپېږي، غرونه هم یریږي ورپېږي، چې ورپېږي وخوځېږي لړزه پرې راشي راوغېږي، کلي لاندې کړي، سړکونه بند کړي. الله په دې جماداتو کې دومره شعور پیدا کړی، جماد کاڼی چې د الله نه یریږي او رارغړي. کاڼي په غرونو کې کله را رواني، خلک په پیریان کاڼي راغورځي، پیریان یې نه راغورځي، د الله د یرې نه راغورځېږي، دا یره پرې راشي. وما الله بغافل، الله بے خبره نه دی عما تعملون، د هغې نه چې تاسو کوم عملونه کوئ. دې جمله کې تهدید پروت، دمکی او توبیخ رټنه پکې پرته وي. لکه ته یو چا ته وي او ته په قارې چې زه ګورو به زه به تا سره ګورم، زه بې خبره خو نه یم، زه تا نه ډېر ښه خبر یم، ما ولیدلې. کله خلک داسې ټکې وایي، ما دله خبرې واورېدې زه ګورم. نو الله دوی ته دمکی ورکوي چې زه ګوره بې خبره نه یم، ما ته ښکاری، ما ولیدلی، ما دله واورېدلی. افتتبعون ان یؤمنوا لکم، افتتبعون، آیا پس تاسو تمه لرئ ان یؤمنوا لکم چې دوی به خبره ومني ستاسو،
وقد كان فريق منهم یقینا یو ډله په دوی کې یسمعون کلام الله چې اورېدلې به د الله خبرې ثم يحرفونه بیا به بدلولې هغې لره من بعد ما عقلوه پس د هغې نه چې ښه به پوه شو په هغې باندې وهم یعلمون او دوی ښه پوهېدل چې دا ګناه ده مخکې قسوت د قلب د بني اسرائیلو چې زړونه یې سخت شو اوس د هغې اثار زړه چې سخت شي څه نښه ده د هغې نښه دا ده 5 ګنده خویونه په دې کې راغلل اول ګنده خوی په دوی کې دا راغی تحریف معنوي د الله د ټکی به د کلام د آیات معنا به غلطه کوله تحریف معنوي زړونه سخت شو دویم منافقان پکې پیدا شو یو ځای به یو خبره کوله بل ځای بله دریم زړونه سخت شو د خپلو لیډرانو پسې به په پټو سترګو روان سلورم زړونه سخت شو د الله په کلام کې تحریف لفظي ټکی بدلول شروع او پنځم زړونه سخت ویلې جنت ته به صرف منګر افتتمعون دا خطاب د صحابه او ته مؤمنانو ته اے صحابه او حمزه په کې د استفهام انکاری د تاسو تمه کوي دا تمه مکوي د دوی د ایمان تمه مساتې دا ډېر سخت زړي خلک دي ماده د تمه قران کریم کې 12 ځله راغلي ده نو صحابه ته وای اے صحابه د يهودو د ایمان تمه مکوي ان يؤمنوا لكم چې دوی به ایمان راوړي لام اجلیه لاجل دعوتکم چې تاسو دعوت ورکوي دوی به ایمان راوړي دا تمه مساتې خو ایمان نه ایمان شرعي ستاسو د دعوت د وجه نه ایمان نه راوړي او که ایمان لغوي والی خبره منل اے صحابه تاسو تمه کوي ان یؤمنو چې دوی به خبره اومني لکم ستاسو په تاسو په باور وکي دا تمه مکوي يهودي پتا باور نه کوي پتا اعتماد نه کوي ګوره تا دشمن ګړي دا تمه د ایمان او تمه د باور ته زکه مساتای یو ډله په دوی کې و د الله خبره اوریدلی او بیا به بدلولي دا دومره سخت زړي خلک دي چې د الله په خبرو کې رد او بدل کړي دي يسمعون كلام الله د الله کومي خبرې دوی اوریدلی دي چې بیا یې بدلی کړي دي درې قوله پکې دي د الله هغه خبرې چې موسی علیه السلام سره په کوی تور کې کړې وي او کانا مخکنی زمانه ته اشاره ده د دوی او یا مشرانو د الله خبرې واوریدلې او بیا یې بدلې کړلې رد او بدلې پکې وکړه هغه او یا مشران چې موسی علیه السلام سره کوی تور ته تللی هغه مشرانو د خبرې واوریدلې او بیا یې پکې رد او بدل وکړه ډایرکټ دوی نه وی اوریدلې موسی علیہ السلام واوریدلې خو دوی ته ویل چې الله ما ته د سی ویلي او دوی به حق خبرې رد بدل کړي ډایرکټ دوی نه دی اوریدلې ډایرکټ صرف موسی علیہ السلام دویم چې کلام الله د الله خبرې دوی بدل کړي دي کمی خبرې دي تورات د تورات د الله خبرې دي لکه د قران چې د الله خبرې دي حتى يسمع كلام الله نو کانا چې ده اوس دا د ماضي د پاره ما جوړاوه دا د نفس وجود د پاره مخکنو او موجوده ټولو په تورات کې تحریف کړي دي معنا به د تورات غلطه کوله تحریفی معنوي کړي دي معنا یې ولا غلطه کړي دي
يسمعون کلام الله د نبی علیہ السلام په باره کې چې به چاته پوښتنه کو چې دا آیات ته ستاسو په تورات کې دي نو دوی به ویل چې نه کنه د دې معنا د سینه د پیغمبر نه یادای دا بل پیغمبر دی په خوا تیر شوی دی هغه یادای خبره به الټه کړه رد بدل دریم کلام الله نه مراد قران کریم دی تحریف کړي دی د الله په کلام کې زمون په قران کې يهود څنګه تحریف کو معنی غلطه کوله چې چا بو ته یو آیات دی يهود ته زمون د قران پیش ک چې ګوره په دې قران کې لیکلي دي د تورات خبرې لیکلي دي ستاسو په باره کې لیکلي دي دی به ول نه کنه د دې معنی د سینه د معنی به ول الټه کړله دا درې وانه اقوال دلته صحیح دي خو زیات پکې راجحه دا دویم قول دی چې تورات به اوریده او تورات د الله خبرې وي او دوی پکې تحریف معنوي کو معنوي سمانا لفظ نه بدلو معنا به غلطه کوله لکه زمونږ په زمانه کې مولیان مخې ته به قران شریف پروتي او معنا بس کوي د قران د آیات نه به شرک ثابتي قبر پرستی به ثابتي قران کریم په شرک رد کوي دی به تیر وباسي ولی معنا الټه کوي حدیثو کتاب به مخې ته پروتي په حدیثو کې راځي چې د نبی علیہ السلام تابعداري وکړي د نبی علیہ السلام تابعداري وکړي مولوی صاحب به زور لګولې زور به لګولې چې شاګردان او عوام ته پزړه کې ورواچي چې امام صاحب راټینګ کوي ناس د حدیثو کتاب ته د پیغمبر علیہ السلام په ځای د خلکو په زړونو کې یو مولا او امام ورچې لګي دې ته تحریف معنوي وای معنا الټه کول نو دا الله خبرې به واورېدلې به پکې تحریف وکړه تحریف څه ته وایي حرف اړولو ته بدلولو ته تحریف دو قسمه دی لفظي او بل معنوي لفظي دی ته وایي چې ټکي بالکل بدل شي او معنوي دی ته وایي چې ټکي په ځای دی خو معنا غلطه وکړي غلطه دوی کې ګوره دواړه قسمه تحریفات لفظیم کړي دي او معنویم کړي دي لفظي کم ذکر راغلي سوره مائده 41 آیات کې يحرفونه من بعد مواضعه تحریف کړي دي د خپل ځای نه رسته اټکې د ځای نه اخوا کړي نو دا تحریف لفظي او تحریف معنوي چې دوی کړي دي لکه سوره النساء شپږ سلويخ 46 الترازی چې د ټکی معنی غلطه کړې ده من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه دا هم تحریف معنی لفظي دي ټکی د خپل ځایونو نه بدل کړ مائده وګوره د 14 آیات التم تحریف لفظي دي يحرفون الكلمة عن مواضعه دا ټول تحریفات لفظي شو خو په دې کې فرق پیدا دی چې کوم ځای کې من بعد مواضعه راشي التب التحریف لفظي او چې بعد ټکی نه عن مواضعه راشي عن نو دا به تحریف معنوي خو په دوی کې تحریف لفظي لګو او تحریف معنوي د ټکی غلطه معنا کول دا په ډیر زیات کچرته په دوی کې تحریف لفظي ډیر وي نو دا آیات په بین راتله چې قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین شابه تورات راوړي نو چې تورات کې تحریف لفظي وي الله په نه راغوخته او لفظي په کې کم او معنوي تحریف ډیر معنا به غلطه کوله تشریح
دا د دوی بل جرم شو چې د الله په کلام کې رد و بدل کول. سره د هغې نه چې پوی به شو، یو سړی په یو آیات پوی نه شي خطا شي خیر دی. وهم یعلمون، او دوی ښه پوهېدل چې دا کار غلط دی او موږ یې کوو. سره د پوهې نه هغه غلط کار کوو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کله چې دوی مخامخ شي د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی، نو قالو دوی ورته وایي آمنا، موږ هم ایمان راوړی دی. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ الى بعض، او کله چې لاړ شي بعضې د دوی بعضو مشرانو ته، قالو مشران دې کشرانو ته وایي اتحدثونهم، آیا تاسو بیانوئ دي مسلمانانو ته بما هغه خبرې فتح الله علیکم چې ښودلي دي درکړي دي الله تاسو ته، لیحاجوکم انجام پیدا شي چې دلیل بنیسي، جګړه وکړي تاسو سره به په همدې خبرو عند ربکم په دربار د رب ستاسو کې. افلا تعقلون، آیا پس عقل نه لرئ چې دا خبرې دوی ته کوئ؟ په آیات کې بله ډله چې هغې ته منافقان وایي، په دوی کې یو ډله منافقان پیدا شو. منافقان داسې و چې مسلمانانو سره به مخامخ شو، وایي زه مسلمان یم. یهودو کې ځکه مسلمانان غالب او ډیرو، اکثریتو د مسلمانانو دوی لږو، نو دا به ویلې چې یاره موږ هم مسلمانان یو. دا پکې منافقان پیدا شو. لقو ضمیر یهودو ته راجع چې دوی به مخامخ شو د مؤمنانو سره. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، کله چې به لاړل بعضې بعضو ته، یعنی کشران او مشران چې به کله میلاو شو. دا اولنی بعضهم کشران دي، او إِلَى بَعْضٍ دای مولیان او علما او مشران دي. دا کشران چې به مشرانو سره کېناستل، نو مشران به د کشرانو ته په قار شو. اوس هم دا مولیان داسې کوي چې خپل موریدان او شاګردان د لاس نه وباسي، چې عقیده د چا خراب وي هغه به ټول عمر دا چغې وایي چې پام کوئ مسجد له مه ورځئ، ترجمو له مه ورځئ، دا دعوت به ډېر زیات کوي. پام کوئ پام کوئ، چغې به یې راغستې، ځکه د ده نه ورځ په ورځ خلک روان دي. نو دی یهودو چې کوم مشرانو علماو مولیانو دا کشران به ورسره یوازې شو، نو ته به په قار شو چې ای کشرانو تاسو ځئ او مسلمانانو سره کینئ او د خپل دین خبرې ورته کوئ. کله به داسې وشو یهود به راله دا کشران مسلمانانو ته به یې وویلې چې یاره د دې ستاسو د دې پیغمبر چې دا کم خویونه دي دا خو زموږ په دې تورات کې هم شته، ستاسو د دې قرآن چې کمې خبرې دا زموږ په دې تورات کې هم شته، ستاسو په دې دین کې چې دا ښایسته ښایسته خبرې دا خو زموږ په تورات کې شته. نو دا د خپل دین رازونه به مسلمانانو ته ویلې دي کشرانو. نو مشران به ورته په قار شو چې کله به یوازې شو چې اتحدثونهم، تاسو مسلمانانو ته بیانوئ بما فتح الله. فتح څه ته وایي؟ ورکول. الله د دین خبرې تاسو له درکړي دي او وړی وړی مسلمانانو باندې سپارئ. نو دوی به ورته ویل خیر دی څه چل به وشي، مسلمانانو ته هم د خپل دین خبرې وکړلې. وایي نقصان یې دا دی چې تاسو ورته وویلې چې یاره زموږ په تورات کې هم لیکلي چې دا پیغمبر حق دی، نو منو خو یې نه منګه. نو د قیامت په ورځ به دقه خبره دلیل کې لیحاجوکم، او الله ته به دلیل کې پیش کې چې یا الله دی یهودي راته ویلو چې دا پیغمبر حق دی او په خپل یې نه دی منلی. نو موږ به د قیامت په ورځ پړه شو، د الله په مخ کې به ملامته شو او زموږ شکایت به وشي چې موږ ته ویلې حق دی او خپل یې نه دی منلی. نبی علیہ السلام خبر شو، جماعت ته یو هلک راته زلمی، جماعت به جارو کو، وی هغه زلمی نه ښکاري یهودي و، وی خو ناجوړه دی. رسول الله علیه السلام تپوس له ورغی، چې تپوس له ورغی د هغه اخري حالت و زنکدن
نبی علیہ السلام ورته ویل کلمه ووایه. نو هغه پلار ته وکتلې، نو پلار یې ورته ویل اطیع ابا القاسم، د رسول الله علیه السلام خبره ومنه. ګوره پلار یې کافر دی او زوی ته څه وایي؟ کلمه ووایه. ولې پلار په بچي ډېر مهربان دی. پلار ته یې پته وه چې زه اور ته ځم او چې زوی مې کلمه وویله جنت ته ځي، نو په زوی جنت پیرزو، خو په ځان یې نه و، د ضد د وجې نه. نو چې زوی ته یې وویل کلمه ووایه، د ده ومنه، زوی کلمه وویله، پلار یې ونه ویله. دقه لوبه د دوی په دې مشرانو کې وه چې کشرانو ته به ویلي چې ګورې موږ خو یې نه منو او تاسو ورځئ د خپل دین خبرې ورته کوئ، نو د قیامت په ورځ به الله ته موږ پړه کړي چې یا الله دوی راته ویلي چې حق پیغمبر دی او خپل یې نه دی منلی. اوس دغه زوی به د قیامت په ورځ څه وایي چې یا الله ما ته خو مې پلار ویلې چې کلمه ووایه او ده په خپله ونه ویله، د دنیا نه کافر لاړه. نو مشران راولګېدل، کشران یې منع کړه چې یو ورځئ ما او که ورځئ نو د خپل دین رازونه او خبرې د کتاب دوی ته مه کوئ. ولې؟ د قیامت په ورځ به لا لیحاجوکم، لام په معنا ده سببیت، په دې سبب دا متعلق دی د سببیت پورې، سبب بداشي انجام بداشي، لام د عاقبت، چې د قیامت په ورځ به دا مسلمانان موږ ته دلیل پیش کوي چې یا الله ده راته ویلي. ډېرو صحابه ولې ایمان راوړی؟ مدینه کې چې کوم انصارو اکثره وایي، صحابي قصه کوي، وایي ما ایمان ولې راوړم؟ نبی علیه الصلاة والسلام لا مدینې ته راغلی هم نه دی، موږ ته خبر هم نه. زه د یهودي ګاونډي وم، دا یهودي به د کوټې په سر په چت ناستو، خپل کتاب به لوسته تورات. د تورات کې سبق لولي، موږ هم اورو، د خو مولیان دي موږ ته ناست دي، د کوټې په سر باندې لګیا دي. ویلي چې یو نبی به یو مکه کې به پیدا شي او دلته به هجرت وکړي او امی به انپړه به لیک لوست به نه زده او کتاب به قرآني، منځونه به کوي، ټول صفات بیان. چې کله رسول الله علیه السلام مدینې ته راغی، زه چې ورغلم دقه خویونه پکې ټولو، دا ده چې ما ته ویلي، ما په ایمان راوړو چې د سره میلاو شوم، وایي راته وایي چې دا خو هغه نه دی. نو تا راته نښې ښودلې وې او نښې پکې ټولې راووتې. عند ربکم یو معنا دا ده، عند ربکم په معنا کتاب ربکم، جګړه به د سره کوي د الله په دې کتاب کې. الله ته به ووایي چې یا الله په دې کتاب ته فیصله وکړه، ده راته ویلو چې زموږ په کتاب کې لیکلي دي. دویم لیحاجوکم به عند رسول ربکم، د رسول الله په نسبت بیا تاسو ته دلیل پیش کوي د قیامت په ورځ. نبی به حاضر او دوی به دا خبرې وکړي. دریم عند ربکم اخرت، اخرت کې به الله ته داسې ووایي چې یا الله موږ ته خو دوی ویلي وو چې دا پیغمبر حق دی. اولا یعلمون، آیا دوی نه پوهېږي ان الله یعلم، الله خبر دی ما په هغه څه یسرون چې دوی کوم کارونه پټ کوي، و ما یعلنون او هغه چې دوی کوم ښکاره کوي، الله ته خبر دی. دا د الله د طرفه دی دا قول، او دې ته وایي توبیخ او زورونه د دوی مولیانو ته ورکوي چې مولیانو کشران خو تاسو پټ کېنول او پټم پویه کړه چې خبرې هلته مه وړئ. الله وایي د دې پټو نه خو هم زه خبر یم، دروازې خو دې را بندې کړې وي چې بارانی کس خو نشته دی او نصیحت دې کشرانو ته وکړه، ولې ته نه خبر چې الله په پټو په ښکارو خبر دی. یسرون او ما یعلنون دا عام الفاظ دي چې ته څه پټ کارونه کې او څه ښکاره کې الله ته خبر دی. یا یسرون کشرانو ته دې پټو ویلې چې دا خبرې هلته مه وړئ او ښکاره مسلمانانو ته سوی آمنا منګه ایمان راوړی، په دې ښکاره دې خبرې منافقت او په دې زړه کې چې دې پټ دي د دې نه خبرې. ومنهم امیون، او بعضې په دوی کې
امیان دي انپړه دي لا يعلمون الكتاب نه پوهیږي په کتاب باندې الا امانیه مگر روان دي د خپل خواهشاتو پسې وانهم او نه دي دوی الا يظنون مگر ګمان او اټکل کوي. اوس بل فریق تقریبا د درې مډل شو د دوی یو هغه سخزړي بل پکې منافقان اولنی هغه محرفین دویم پکې منافقان دا درې مډل پیدا شو دي ته وای مقلدین امیان انپړه بس مشرانو پس روان دي پړندو سترګو باندې ته پوست نه کوي. ومنهم امیون بعض په دوی کې امیان دي امیون نسبت امی تکیږي امی نسبت ته دی مور ته د مور نه چې څوک پیدا شي ماشوم نو نه لیکل کولی شي نه لوستل امی معنا هغه انسان لکه د مور چې پیدا دی نه لیکل زده دي نه لوستل بیا ورته خلک امیان وایي. لا يعلمون الكتاب دي توي صفت موضحه د امي نور واضحه کا څنګه امي دي وضاحت د سکه چې د سره نه په کتاب پويږي نه الکتاب جنس کتاب تورات پکې داخل دی نه په تورات نه په بل نه په بل یو کتاب باندې نه پويږي الا امانیه په دې کې دوه معناګانې دي کہ استثناء متصلہ کی ام سیدہ کہ منقطع کی ام سیدہ منقطع بے پا معنی دا لیکن رازی متصلہ کا امانی جمع دا امنیتون دا امنیه ارمان تا وی بزړه کې چې څه راځي زړه کې خو زمونږ ډېرې خبرې راځي چې زه د باچا وي او زه د داسې وي او زه د داسې حقیقت خو نه وي هسې د زړه ارمانونه هغې ته وایي. نو اسمانا دا راوتله بعضی په دوی کې امیان او انپړه دي لا يعلمون الكتاب خپل په کتاب نه پوهیږي الا امانیه مگر روان دي د مولیانو د زړه په خبرو پسې مولیانو ته بې دلیل او خواهشات بیانې دوی هغه پسې روان دي. نو استثناء منقطع شو په معنا د لکن يتبعون امانیه علمائهم د خپل مولیانو ارزوګانو خواهشاتو پس روان دي. مستثنا ولی منقطع شو ګوره دا دروغ چې د مولیان دوی ته بیانې دا کم خواهشات دا خو د جنس د کتاب نه دي کنه لا يعلمون الكتاب نو چې کله مستثنا منه د جنس ته مستثنا نه مستثنا نو دا به شي منقطع شي دا د دوی امانی دا د جنس د کتاب نه دي نو ځکه منقطع شو د مولیانو خواهشاتو پس روان دي لکن د مولیانو خواهشات. دویمه معنا څه ده امانی جمع د امنیتون ده امنیه ده قرت ناغستل شوی دی قرت لستلو ته وایي سورت حج 250 کې دا ټکی راغلی دی اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی پیغمبر چې به قرت کو د قرت په وخت کې شیطان خلکو ته وسوسې اچي نو ګوره الته امنیه په څه معنا رااله قرت نو دلته امنیه د چا په معنا ده قرت معنا داسې وکړه بعضې پکې امیان دي لا يعلمون الکتاب نه پوهېږي په ترجمه تفسیر او مقصد د کتاب ترجمه نه ده زده مقصد هم نه دی زده تفسیر هم نه دی زده الا امانیه مگر تلاوت کولی شي لکه زمونږ د امت د عام خلک ترجمه او تفسیر نه دی زده او تلاوت کولی شي. نو استثناء څه شوه متصله شوه که نه ولې دا تلاوت د جنس د کتاب نه دی که نه او دوی څه کوي دا امیان چې صرف تلاوت زده دی تفسیر باندې نه پوهېږي یظنون ګمانونه کوي چې زم د الله غټ ولی یم زمونږ د عام مسلمانان داسې دي سار کې صرف صورت یاسین وایي او بیا ورته ځان غټ ولی الله ښکاري
او هغه په دکان کې وای د دې لپاره وای چې ګاک را باندې را مات شي دکان په دمای سودا په دمای یاره ما خو نن تلاوت کړی دی زه خو ډېر ښه سړی یم تلاوت کوم څومره کې سورت یاسین شریف مې ویلی دی په دې یو سورت یاسین دی ځان د جنت ټیکهدار ګڼي بس صرف تلاوت زده دی تفسیر ترجمه معنا مفهوم چې دا سوی د دې نه خبر هم نه دی وانهم الا یظنون دوی ګمان کوي ګمان څه ته وایي دروغو ته دروغو پسې روان دي او دا ګمان د دې امیانو خلکو دی که نه امی دی په کتاب په مقصد نه پوهېږي صرف تلاوت زده دی او بیا ګمانونه هم کوي نو د ده ګمان به څومره غلط دي ځکه علم نه لري د ده ګمانونه ټول غلط او خطا دي او دا یظنون دا د دې سره لګي چې کله دته صرف تلاوت زده دی صرف تلاوت او لا يعلمون الكتاب په تفسیر او ترجمه نه پوهیږي نو دی به عقیده د کم دی نه زده کوي په تلاوت خو عقیده چاته نه نصیب کیږي تلاوت خو صرف ثواب سړی ته ملاويږي تش تلاوت چاله عقیده نه ور کوي نه مسائل تزده کیږي نو عقیده کې څه کوي الله وی وانهم الا يظنون په عقیده کې ګمان پس روان دي زمنګ د حنفي ورونه چې دي دوی چې کوم مولیان دي پویا مولیان نو دوی نه چې تاسو کې چې عقیده کې ته د چا مرګره وي په عقیده کې زه د ابو منصور ماتوریدی مرګره یا به د ابو الحسن اشعری مرګره اشاعره او ماتوریدی په عقیده کې د امام صاحب عقیده وي منګه نه منو د امام صاحب صرف مسائل منو مانځه کې او داسه کې زکات کې روزو کې دغه مسائل منو عقیده کې نه منو ولی د امام صاحب عقیده روغه وا عقیده د امام صاحب روغه وا نو عقیده ولا نه د منلې د امام صاحب عقیده و چې الله په عرش ته دوی وینا عرش باندې نه دی ارزه کې دی نو د امام صاحب څخه نه مني په عقیده کې دوی ګمان پسې لاړه خپل امام هم پرې غوستولې د هغه عقیده د شریعت سره برابر د هغه عقیده د صحابه او د تابعین په شانتي عقیده و او دوی خو دغه عقیده نه مني نو چې نه مني ابو منصور ماتوریدی پسې لاړ فویل للذین پس تباید او هلاکت د هغه کسانو د پاره یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب بی ایدیهم بخپل لاسونو ثم یقولون بیا وای دوی خلق ته هذا من عند الله دا کتاب د الله د طرف راغلی دی لیشترو دا کار د دې لپاره کوي چې اخلی به په دې باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي دنیا فویل بس تباہی او هلاکت ته لهم د دوی لپاره مما د دې وجنه كتبت ايديهم چې د دوی لاسونو د لیکل وکړل وویل او تباہی او هلاکت ته لهم د دوی لپاره مما یکسبون د اغه نه چې دوی کوم ګټه کوي او کوم کسب کوي پایات کې بل فریق سلورم دا څوک دي دا هغه خلق دي چې د گمراهۍ خلقو ته دعوت ورکوي د بيدینۍ او په الله باندې دروغ جوړي او دې ته ویل کېږي محرفین لفظي تحریف لفظي به کو په دوی کې اورډله پیدا شوله تحریف لفظي شروع تحریف لفظي کم ځای کې وکړه په کم ځای کې چې تورات کې د نبی علیہ السلام صفاتونه او غیره دو بدل کړه لکه تورات کې د نبی علیہ السلام په باره کې سید سراغلی دي حسن الوجه مخي خسته بي حسن الشعر ويخته به خسته شعر اكحل العينين استرګي به تک توري ربعه القامه باډي به برابر د نبی علیہ السلام صفات دي تورات
دی ظالمان راولګېدل ویې لیکل اکحل العینین تکې تورې سترګې دوی ورته لاندې ولیکل ازرق العینین اکحل بدل که په ازرق شین سترګې به نو نبی علیہ السلام ته چې بچا وکتل د هغه سترګې مبارکې تکې تورې وي نو دوی به خلکو ته ویلي نه کنه د هغه پیغمبر نه دی تورات کې لیکلي دي چې ازرق العینین سترګې به شنې وي د ده خو سترګې شنې نه دي دا خو تورې دي نو ظالمانو دا تورې خو په تورات کې لیکلي خو تاسو تور په شین بدل کړ د نبی علیہ السلام ویښته ښایسته دوی ولیکل چې د دې نبی علیہ السلام ویښته به ګلګوتي وي راتاو به نو چې چا به نبی علیہ السلام ته وکتل وایي دا خو نه دی هغه بدلون دوی کړی دې ته تحریف لفظي وایي یعنی دا تحریف لفظي په تورات کې دوی په کم کم ځای کې وکړ چې کم ځای کې د نبی علیہ السلام صفات راغلي دې دپاره چې خلک په ایمان رانه وړي دویم کله به تحریف وکړه یو لفظ به د ځان نه ولیکه او سره به ولیکل قال الله فرمایلی دي ټوله خبره به د ځان نه لیکلې وه خو څه به ولیکل قال الله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي دا تحریف زمونږ په امت کې مولیان هم ډېر کوي عربي ولیکل عوام خلک خو په عربی نه پوهېږي عام عربي به دې ویلي په عربی کې د مثال په طور کنځلې به شوي خو عوامو چې واورېده وایي به مولوي صاحب ډېر ښایسته آیات ولوست آیات نه دی دا د کنځلې کړي دي خو عربي ده نو زمونږ په دې امت کې بدعتیان مولیان دا تحریف ډېر کوي د دروغجن حدیث جوړ کې بیا ورته ولیکي قال رسول الله نبی علیہ السلام فرمایي په نبی علیہ السلام دروغ ورواړول اس عربي ویل عوامو ته وایي چې قال الله فرمایلی دي اوس په دې نیټونو کې په دې فیسبوک واتس اپ کې دا لوبه شروع ده د ځان نه حدیث ولیکي شیعاګان لګیا دي شیعاګان لاندې ورته ولیکي رواه البخاري دا بخاري کې دی نو په بخاري خو زموږ د مسلمانانو اعتماد دی نو مسلمان چې وګوري حدیث ته بخاري کې دی بس وایي صحیح شو نه بخاري کې دی خو بخاري به لټو جلد سوم دے صفحه سوم دا کم باب دے په بخاری دی دروغ نه ویلي دا علما معلومه ولیش الحمدلله دا د حدیثو داسې علمي لکه انسان چې زرګر ته مخې ته که کتلی به هم نه هغه په رنګ باندې شی معلوموي چې دا سره دی او دا پیتل دی علما په حدیثو کې دقه شانتي پوهېږي چې حدیث څنګه واورې ده ته پته لګي چې دا د بخاري د مسلم دی او که نه دی او یا ضعیف دی یا ښایسته حدیث دی دا هغوی ته پته لګي صرف په اورېدلو پته لګي او چې کوم ځای کې شک راشي بیا کتاب کولاو نو عوامو غریبانانو ته خو پته نه لګي لاندې ورته ولیکه بخاري هغوی بخاري شریف کې به لاندې ولیکه مسلم ابوی او دا د بدعتیان دقه لوبې شروع کړي دي په دې فیسبوکونو کې دا ډرامې کوي لګي حدیث ضعیف حدیث راوړی او لیکلي ورته چې دا بخاري شریف کې دی بخاري کې د سره ضعیف حدیث شته نه ټول پکې قوي حدیثونه دي نو دې ظالمانو به داسې کول فویل للذین یکتبون الکتاب کتاب به په خپل لاس ولیکي دا ویلی په مخ کې باندې تفریق کولی مخ کې په دوی کې سره راغی امانی د خپل مولیانو پسې تابعداري پړندو سترګو الله یې پس دوی دی هلاک شي ویل څه ته ویل کېږي د ویل یو معنا ابن عباس کوي المشقة العذاب الله دې په دوی سخت ورځې او عذابونه راولي ویل دې ته وایي دویمه معنا د ویل ده الله دې په دوی شدت د مشرانو ظالمان بادشاهان دې په الله راولي به په ویلن او ویحن کې فرق دی یو ویل دی او یو ویح دی په حاصله ویل هغه چاته وایي چې په هلاکت کې پروتي او ویح هغه چاته وایي چې هلاکت ته نږدې شوی
بل معنا د ویل دا فریاد الله دې دوی وجړی بل معنا یې د غم حزن الله دې دوی خفه کی خو حدیث کې د راځي چې ویلون چې دی ویل دا په جهنم کې د سی وکنده ده چې کافر ته الله ورغورځي دومره جوړه کنده ده چې سلويخ کاله پورې رواني د کندې هغه بیخته نشي رسیدلی سلويخ کاله کې دومره جوړه کنده ده هغه ته ویل وای او ټول جهنم د دې کندې نه پناه غواړي دا دومره خطرناک کنده ده هغه ته ویل وای نو دا ټول معنی صحیح دي فویل للذین الله دې دوی هلاک کی الله دې دوی خفه کی الله دې دوی په عذاب کې واچي او الله دې هغه کندې ته وګرځي کم کسان چې کتاب په لاس ولیکو کتاب خو ټول خلق په لاس لیکي لاس مطلب دا دی د ځان نه ولیکه دروغ پکې ولیکل خلک وایي کنه پلان کې د خپل لاس ځان تباک معنا په خپل د شو نو کتاب خو ټیک د پلاس لیکل کیږي قران شریف هم پلاس لیکل کیږي خو پلاس لیکل معنا دروغ ولیکل د خپل ځان او بیا خلکو ته سوي هاذا من عند الله دا د الله د طرفه دی ټاپه په ولګول رواه البخاری مسلم مشکات تبه چې دا مشکات کې نشته تبه قران کریم کې د قران کریم کې نه دا کار ولې کوي لیشترو به ثمنا په دې باندې پیسې ګټي پیسې ګوره زه کتاب ولیکم نو دومره شوق به څوک نه کوي زه یو مولا دې کتاب لیکل دي خو کما کتاب ولیکو د پاسه مې په ولیکل چې دا د بخاری شریف حدیثونه دي او خبرې مې ټولې د ځان نه کړي خلک په شوق اخلي ولی خلک دې نوم ته ګوري بخاری شریف په لیکل دي نو دوی به دا کار کوو د پیسو د پاره د الله نوم به پکې غوسته او دروغ به لیکلی د ځان فویل لهم وس الله فرمای هلاکت ته دوی د پاره د دې وجه نه چې د دوی لاسونو دا غلط لیکل وکړه بیا وی ویل لهم مما یکسبون هلاکت ته د دوی د پاره چې دا کومه ګټه او تجارت کوي دا کوم کسب چې شروع کړي د دې په وجه د هلاک شي څلور ځله دلته درې ځله لفظ د ویل راوړو سو ځله درې ځله ځکه کارونه درې دي درې ځله وته ویل هلاک شي ځکه درې کارونه کړي ګناهونه درې دي اولنې ویل په دې خبره چې نسبت د دروغ یې الله ته وکړو ثم یقولون هذا من عند الله دا ما چې څه لیکلي وي دا د الله د طرف د دروغ نسبت یې الله ته وکړو دویم ویل په دې وجه چې دروغ یې ولیکل دروغ او دریم ویل د دې د وجه نه چې په دې به پیسې مغستلې کاروبار ته جوړ ک کسب لیشترو به ثمنا قليلا او یکسبون نو درې ځله الله فرمایل چې دوی دې هلاک شي وقالو او ویلی بدوی لن تمسنا النار اس کله براون رسمن تور الا ایاما معدوده مگر ورځي د شمار له شوی قل ورته وایا اتخذتم عند الله آیات سنی ولید د الله سره عهدا لوز وعده فلن يخلف الله نو بیا خو اس کله الله خلاف نه کوي عهده د خپل وعدینا ام تقولون بلکې تاسو جوړوي علی الله په الله باندې ما هغه خبره جوړوي لا تعلمون چې تاسو دلیل او علم نه لرئ آیات کې د دوی پنځم خباست بلې وډله پکې پیدا شو قمق لډله دیته وای عینادی ډله وقالو او دام دغه خلکو چې د ځان نه کتابونه ولیکل دوی به خلکو ته سویلی
موږ به اور ته نځو. دا دعوې شروع کړله لن تمسنا النار، اور موږ سره لګېدلی هم نشي. مس ټچ کولو ته وایي. اور به زموږ بدن سره هم نه لګېږي. موږ دومره پاک خلک یو، موږ دومره نیک عمله یو. لن تمسنا النار د تاکید دپاره پې لن ور داخل کړي، یعنی اور موږ سره داخلېدل، اور ته موږ نځو خو دا اور را سره لګېدلی هم نشي. داخلېدل خو لرې خبره ده، اور را سره لګېدلی هم نشي. الا ایاما معدوده، مگر یو څو ورځې د شمار به موږ اور ته ځو، بیا به ترې راوځو او بیا به جنت ته ځو. صحابه کرام د دوی سره ناستو، نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو من اصحاب النار، اور ته به څوک ځي؟ نو دې ظالمانو وویل وایي تاسو به ځئ. نبی علیہ السلام ته وایي موږ به لږ وخت دپاره ځو بیا به ترې راوځو. یهودیانو وویل او تاسو به وایي بیا ټول ابدي په اور کې پراته یاستئ. الله د دې هغه خبره باندې رد کړي چې دې ظالمانو ویلې موږ به اور ته نه ځو مګر یو څو ورځو له به ځو. ایام لفظ د ایام قرآن کریم کې 20 ځله راغلی. دا څو ورځې دوی په دې کې دوه مطلب دي، یا خو دوی واقعا چې ورځې یادولې او یا یې دا تعلیقا ویلې، یعنی اول خو نځو او بالفرض که لاړ شو څو ورځې به ځو، یو څو ورځې به ځو. اول خو نځو او بالفرض که لاړو نو یو څو ورځو له به ځو. نو دا ورځې څو دي؟ دا 40 ورځې به دوی یادولې. ولې؟ موسی علیه السلام کوی تور کې 40 ورځې تېرې کړې وې او د دوی مشرانو 40 ورځې د سخي عبادت کړی و. وایي دقه د سخي د عبادت د وجې نه به موږ 40 ورځو له اور له ځو. یو چلې له به لاړ شو، چله به پکې ولګو بیا به راځو. بل قول دا دی دوی به ویلې چې نه موږ به 2 ورځو له اور ته ځو، 2 ورځو هفتې له 2 ورځې به ولې ځئ؟ وایي د دنیا عمر 2000 کاله دی، 2000 کاله د دنیا عمر دی ټول. اوس څوم کال روان دی؟ 2023 او مخکې به څومره تیر شوي؟ د عیسی علیه السلام د زمانې نه پس نه د عیسی علیه السلام چې نبوت را ورکړی شوی دی 2000 کاله تیر شو او 22 کاله پوره شو، د رښتم اوس شروع شو. د حساب د عیسی علیه السلام د زمانې را روان او زمونږ د دین د هجرت نو د هغې 1400 کاله پوره شوي دي او 440 سنه اوس روانه ده. نو دوی به ویلې چې د دنیا عمر 2000 کاله دی، نو 2000 وختي پوره شوي دي، ځکه چې 2000 خدا شو د عیسی علیه السلام نه پس. او د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې 800 کاله. بیا د موسی علیه السلام نه مخکې ابراهیم علیه السلام دی، تقریبا د دوی په منځ کې 100 پیړۍ راغلي دي، 6 پیړۍ هلته تېرې شوي دي. بیا د ابراهیم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې 10 پیړۍ دي. نو دا حساب وکړه دا 2000، بیا د نوح علیه السلام نه واله تر آدم علیه السلام پورې 100 پیړۍ تېرې شوي. نو دا خو وختي پوره شوي دي. نو دوی به خپل داسې حساب جنګوو چې د دنیا عمر 2000 کاله دی او د هرو 1000 کالو په عوض کې به یو ورځ الله موږ ورته بوځي، نو ټولې 2 ورځې شولې. یعنی دا دوی امکان او تعلیقا ویل چې اول خو نزو خو که لاړ شو یا به 40 ورځې یا 2 ورځې بس تېرې به شي، بیا به راوځو. زمونږ عوام ډېر مسلمانان داسې د شرکیاتو کې کفر کې اخته دي، مزاراتو د قبرونو عبادت کوي. نو ته ورته ووایې چې ګوره دا ګناه مه کوه. مړه وایي موږ خدای بخلي د اولیاو سره هم ډېر تعلق دی، مونږ ورته نوځو که لاړلو یو 100 ورځې به تېرو، ځکه دا واړه ګناهونه نسوار سګرټ هم کړي، هغه شرک ته نه ګوري او نسوارو سګرټو ته ګوري. قل الله پې رد کوي
چې ته وې زه ورته نظم یو خبره دا ده او که لاړم نو یو څو ورځو لازم دوه خبرې نو دا خبره هغه څوک کوي چې الله ورته چټۍ رالیږلي کاغذ یې رالیږلی چې فلانکي خانه ته به ورته نه ځې او که لاړې یو څو ورځو له به ځې نو موږ ته هغه وعده وښیي چې تاسو ته الله ویل دا خو د علم غیب خبرې قل اتخذتم آیا تاسو جوړه کړې د الله سره په دې خبره کې وعده نو دوی چپ شو الله د سره وعده کړې د لیکل شته وعده شته نو دوی ویلې او شته که نه تورات کې راته ویلي دي ورته ووایه فلن یخلف الله وعده عهده الله د خپلې وعدې خلاف نه کوي ته وایې ما سره الله وعده کړې ده چې ورته به نظم الله خو د وعدې خلاف نه کوي او الله قرآن کې ویلي دي چې یهود به ورته ځي اصحاب النار تاسو ته ویلي نو چې وعده د سره کړی و الله خو د خپلې وعدې وعده خلافي نه کوي عهد نه څه موږ واخیسته وعده د نجات د خلاصون وعده د سره شوې ده دویم ابن عباس ابن مسعود وی د عهد نه مراد دلته توحید دی قل اتخذتم عند الله عهدا الله سره وعده د خلاصون کړی ده کلمه د توحید هم ویلې ده شرک نمزان بچ کړی دی د اور نه د بچ کېدلو یو وعده ده چې سړی به موحدي مشرک بنئ دا وعده تاسو پوره کړې ده نو که پوره کړی می الله به وعده خلافي نه کوي بس ټیک ده خو تاسو کې نه توحید شته نه در کې د نبی علیہ السلام تابعداري شته نو وعده نشوه چې وعده نشوه ورته به ځئ ام تقولون ام دلته په معنا د بل کې تاسو وایي وعده ماده نشته الله تاسو ورته بوزي بلکې تاسو وایي په الله باندې ما لا تعلمون هغه خبرې د دې مفعول حذف دی ما لا تعلمون انه من الله په الله هم داسې خبرې جوړې کړې چې تاسو ته پته نشته چې د الله ویلي دي که نه دي ویلي د ځان نه ورپسې جوړوئ دې ته وایي تقول علی الله په الله باندې دروغ تړل بلا من کسبه بلکې داسې نه ده چا چې وکړله سیئتن شرک لره واحاطت راګیر که به د لره خطیئته د شرک او د ګناه تر مرګه پورې او توبې ونه ویستله فاولئک اصحاب النار همدغه کسان د اور والا دي هم فیها خالدون او دوی به په دې اور کې همیشه دپاره اوسیږي دا دوه آیاتونه دا آیات والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه دې ته تتمه وایي د مخکني خطاب تتمه په دې دا خطاب پوره کوي په اولني آیات کې تخویف او دویم کې بشارت دوی ویلې موږ به ورته نځو اول خو یې نځو او که ځو نو څو ورځو له به ځو الله پیرت کوي بلا داسې نه ده دا ستا خبره غلطه ده ته به ورته ځې ابدي به ځې ولې په تا کې شرک دی او د الله قانون واوره من کسب سیئتا چا چې شرک وکړه او توبې تې ونه ویستله دا به ابدي جهنم ته ځي او تاسو شرک هم کړی دی او توبه هم ترې نه ده ویستله بلا دې ته حرف ایجاب وایي دا د نعم اجل ای د دې په معنا راځي خو بلا ډیر په هغه ځای کې راځي چې مخکې نفي راغلی صحیح مخکنی خبره څه کې نفي کې دوی ویلې موږ ورته نځو لن تمسنا النار دا نفي وه نو هغه نفي وله ختمی بلا ولې به ورته نه ځي لکه یو سړی وایي زه نه درځم نو ته به ورته څه پښتو کې بلکې ضرور بالضرور به راځي دا بلکې موږ پښتو کې وایو دې ته په عربۍ کې بلا وایي بلکې ضرور به راځي د نه راتګ خبرې وایي مه کوه نو دوی ویلې موږ به ورته نه ځو الله فرمایي بلکې ضرور به ورته ځئ د ورته د نه تللو خبرې مه کوئ من کسب سیئه من موصوله د تعمیم دپاره هر کتابي دی او که غیر کتابي دی مسلمان دی او که غیر مسلمان دی چې شرک یې وکړو او توبې ونه ویستله دا به ورته ځي سړی دی که ښځه د ټولو ته شامل کسبه د دې نه معلومیږي انسان د خپلو اعمالو کاسب دی موږ که نیکي کوم خپله یې کوو
او که ګناه کوم خپلې کو، خو توفیق څوک راکوي؟ الله. طاقت بدن کې الله چې نور کوي موږ په خپله. سیئتن دلته موږ معنا د څه وکړه؟ د شرک. د ابن عباس او د مجاهد دا رایه ده چې چا شرک وکړه واحاطت به خطیئته، ګناه راګیر که. زمونږ نه دې جومات ګیره اچولې ده، موږ پکې دننه ناست. یو سړی د شرک وکړو، دې شرک ته ګیره واچوله، معنا بان مات علی الشرک، په دې شرک کې مړ شو، توبې ونه ویستله، د دې نه ونه وته، د شرک په ګیره او دیره کې پاتې شو، نو دا جهنمي دی ابدي. سورۃ نمل کې 90 آیات کې راغلي دي چې سیئه شرک دالته ویلې دي. احاطه دې ته وایي چې توبه ونه ویستله. فاولئک اصحاب النار، نو دا خلک به ورته لاړ شي، دا جهنميان شو. او که چرته د سیئین عامه ګناه والی، لکه سیئ عامه ګناهونو ته هم وایي، چا چې وکړله عامه ګناه چې د شرک نه ښکته وه، واحاطت به خطیئته، او ګناه راګیر که د دې ګناهونو نه توبه نه ده ویستلې، دا به ورته ځي. ورته به ځي خو همیشه دپاره به نه ځي، الله به یو وخت کې بیا څه کي راوبس. دلته چې خالدونه ویلې دی، دا د یرولو دپاره چې ګناه نه ځان وساته، لکه خبره کې سختی پیدا کوي. والذین آمنوا بشارت، هغه کسان چې ایمان راوړو، وعملوا الصالحات، عملونه کوي نیک په طریقه د نبی علیہ السلام، اولئک اصحاب الجنه، دا د جنت والا دي، هم فیها خالدون، دوی به په دې جنت کې همیشه اوسېږي. دې ته ویل کېږي بشارت زیری. لکه مخکې آیات کې تخویف ویره وه، نو مؤمنان خفه نشي، کافران خو به جهنم ته ځي، مؤمنان ویریدل، وایي مه یریږئ. ایمان اول شرط، ورپسې نیک عملي. نیک عملي څه ته وایي؟ هر عمل د نبی علیہ السلام د سنت مطابق کوه. نو داسې خلک الله رب العالمین جنت ته بوځي، او دوی به په جنت کې همیشه دپاره اوسي. وبالله تعالى عز وجل التوفيق.